سلام درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. ستاسو روغتیا زموږ همیشنۍ هیله ده. زموږ سلامونه په خاص هغو افغانانو ته چې په هیواد کې دننه او یا له هیواد څخه بهر اوسیږي. دا ځلې د افغانانو د ژوندانه او کاروبار په اړه یوه خپرونه لرو. آزاد کسب او کار چې په آلماني کې ورته زلفشتندش وایي. زموږ د افغانانو یو په زړه پورې بوختیا ده، ځکه چې په بهرنیو هیوادونو کې اقتصادي نظام د ډېرو مالیاتو په ورکولو سره عیار او په پښو ولاړ دی. او که چیرې څوک په یوه اداره، فابریکې، شرکت کې کار کوي، کوم میاشتنی معاش چې اخلي د دوی ډېره برخه په مالیاتو کې ځي، چې دا د دوی لپاره ډېر ځورونکی دی. په عامیانه توګه ورته ویلی شو چې یوه ډوډۍ نه دوه کېږي. د آزاد کسب او کار ګټه دا ده چې سړی له صفره پیلوي او د ژوندانه لوړو پوړیو ته رسیږي، په دې شرط چې په خپل آزاد کسب او کار کې د زړه له اخلاصه، له خپل فکره او له دقت څخه کار واخلي. په دغه کسب او کار کې زموږ ډیری هیوادوال په بهرنۍ هیوادونه په خاص توګه په آلمان کې بوخت دي او له دې نه یې ډېره ګټه هم ترلاسه کړې ده. نن به تاسو ته هغه کس در وپېژنو چې د آلمان هیواد ته راغی، ځان ته یې آزاد کسب او کار وټاکه او په دغه برخه کې پرمختګ کړی او ډېر بریالی دی. زموږ هیواد افغانستان 40 ولایتونه او 332 ولسوالۍ لري، چې هره ولسوالۍ ښکلی او خلک یې ځان ته بېلابېل خصوصیتونه لري. یو له دغو ولسوالیو نه چې ښکلې دره او شنې منظرې لري د کونړ ولایت د وټه پورې ولسوالۍ ده. د 1999 کال د چنګاښ په میاشت کې یو ماشوم د دې ولسوالۍ په لودم کلي کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. هغوی چې یوه متوسطه او دینداره کورنۍ وه، په دې ماشوم شیر علي نوم ږدي. شیر علي چې د ښه استعداد لرونکی ماشوم و او له لوست سره یې ډېره مینه درلوده، په 15 کلنۍ کې د ښوونځي په لومړي ټولګي کې شاملېږي او تر 9 ټولګي پورې همدلته لوست کوي. وروسته له هغه د خپلې کورنۍ په ملاتړ کابل ته راځي او د ابن سینا په لیسې کې شاملېږي. شیر علي شیر د 12 ټولګي له پای ته رسولو وروسته د کانکور د ازموینې له لارې د کابل پولیتخنیک ته بریالی کیږي، خو په هیواد کې د ستونزو له کبله خپل لوست چې ختمېدو ته نږدې شوی و نیمګړی پرېږدي او دې ته اړ کیږي چې هیواد پرېږدي او مهاجر شي. شیر علي شیر د 5 اولادونو پلار، ښه سوداګر، ښه مشوره ورکوونکی، هڅاند او خپلې کورنۍ او خلکو ته چې په هیواد کې دننه دي او که بهر اوسیږي یو خیر رسونکی شخصیت دی. حال چې دی د ایون پلس په نامه ده او دا پلس هوټل دی. دا دوه بخشه دي. دا یو تعمیر چې مخکې موجود و، بیا هم دا دغه کړو، نوی کړو او دا نوی تعمیر دی. دا لا خلاص نه دی، کار پکې دی، کیدای شي د خیر انشاءالله د کال اخر کې خلاص شي. ښایسته رنګونه مې انتخاب کړي دي، خلکو دغه کړي دي. نو همیشه چې کوم شی جوړو په مشورې د انجینرانو جوړوو. داسې مهرباني داسې ته راځه. موږ چې کله نوي جرمني ته رالو، فرانکفور کې هوټل موږ پکې اول ځل اوسېدلو، پلس هوټل نومې و. دا پلس هوټل چې کوم جوړ شوی دی دا زما د ماما غلام رسول پاشا شریکه دی او دا د هغې د مشورو او هدایتونو په اساس باندې
مخکې ځو هغه یو ډېر تجربه کاره او یو ښه فکر لرونکی او یو صادق انسان دی. نو دا کارونه موږ په یو ځای په مشوره او په دا ټول کوم بزنس چې دی په مخکې وړو. هغه کاشکې چې دلته وی د هغې د فلم برداري هم شوي وی ډېر به ښه وی، خو په دوبۍ کې اوسېږي او دغه سړی دی چې هغه موږ د افغانستان نه یو ځای هغې موږ دلته راوستلو او دلته دا ټول کارونه یو ځای کوو. د هغه 1908 نه تر اوسه پورې همیشه په یو ځای کار باندې بوخت یو. هوټلو په بزنس په عمومي سطح کې موږ هم ډېر بزنسونه وکړل، خو هوټل بزنس زه خپله ټولو دوستانو ته هم یم هر چا ته هوټل بزنس ښه بزنسونه دي، باید ښه خلک ولري که نه. نورو بزنسونه یې ښه دي. میلمانه معمولا څومره خلک څوک دي؟ مختلف دي، ټول اروپایان دي، خارجیان دي، خو دا ټول زیاتره دا بوکینګ د صفو نه ډېر نفر راځي، نو مختلف دي. خو خلک عمومي دغه د صفې ته هم چې ورشي یا دلته ورته بیبیرته هم وایي چې هغه دغې ده، ټولو خلکو یې صفت کړی دی، ښه دغه لري، سهولتونه یې ټول ښه دي، قیمت یې مناسب دی او کوالټي د کوټې هم پاکې دي او کوالټي د بسترو او چپرکټو ډېرې ښې دي او ښه ځان احساسوي. هلته پکې چای او کافي دا شیان هم دا اول ځل دی. څنګه دا فکر رشد ته موږ دا بزنسونه چې د اول نه شروع کړي دي، موږ داسې بزنسونه شروع کړي چې یو بل سره هېڅ کوم دغه نه لرل. موږ یو وخت ټکسټیلو بزنس کولو په اول کې، بیا هغه پرېښود، هغې نه وروسته بیا بیکرۍ بزنس کړی دی. موږ بیکرۍ هم لري، دا ډوډۍ او روټچنې دا شیان پکې پخېږي، 3 دانې هم لرلې، هغه په دې اکولو نور ورته وایي هلته وي. بیا هغه نه چې خلاص شو، بیا وروسته بیا هم د موبایل اکسسري د هندیانو سامانونو بیا د دې بزنس هم کوو، کورنیو د کور د سامانونو، دا د لوبو د ماشومانو د لوبو سامانونو بزنسونه هم کول. بیا د هغې نه هلته موږ چې کوم ځای کې بزنس کولو، هلته هم بزنس ډېر ښه و، خو دا د بانو څخه نږدې وو، نو چې موږ د مشتریانو دپاره ځای نه لرلو، بیا دلته موږ رالو. بیا دلته رالو، بیا بس دلته موږ په کول کې صحیح د افغانانو د ودونو حال او د زینه نه لرل. ترکان چې دي ښه خلک دي، خو ترکان د کلتوري لحاظ موږ سره چون فرق لري، زموږ ودونه هم لږ مشکل دي. بس بیا ځای نه و د ودونو، چې یو ځل به مې واده په حاله کې ونیو، بیا بل ځل بیا نه ورکوم. دلته بل حال لرو د ایونټ پلاس په نامه باندې، چې هغه کې ودونه او پړې او غونډې او ځینې دغه فرهنګي او دغه شیان پکې کوي افغانان. هغه حال د هغې نو هغه کې کله ملي ورځ هم لمانځو. یعنې یو ډېر ښه مرکزیت مرکزیت دی، زیاتره افغانان راځي او ډېره مننه. مهرباني. ډېر غټ اقدام کړی د افغانانو د راټولولو لپاره، نو وګورو نورې کومې برخې دي. برخه به دا چې دی دا زموږ دا نوی تعمیر دی، خو دا دغه نه دی، لا خلاص نه دی، کار یې شروع دی. دا اول منزل دا دفتر دی که نه، دا خوا او دا او دا چې دي دا دفتر دی، دی د سیمینار کوټه ده چې دلته په مابین کې میز، دا خوا او دا خوا به تلویزیون او شیونه او دغه د کنفرانسونو او سیمینارونو دپاره چې ده دا کوټه ده. په څنګ کې بیا سالون یې خو دا هم دی که نه، دی چې دی د راننوتلو تالار دی، دغه کې دغه کش کېږي، دې ځای کې به ریسپشن وي دغه خوا کې، او دلته به کوچونه وي، دې غاړې ته به کوچ وي، دغه به وي، هغه خوا ته تشنابونه دي او دا د بکسونو دپاره کوټې، او دلته یو دفتر، دا عمومي لابي، دا عمومي لابي دلته دا ځای یو بوټیک غوندې دی، مثلا چې پکې څو خرڅوي دا مهم دغه شیان دي که نه، دا داسې یو قیمتي ګوتې یا دغه قالین د افغانستان وار دغه شی دی. دا چې دی رستوران دی که نه، تقریبا 300 متر مربع دی. د رستوران کې کوم شیان په نظر کې نیولي دلته به دا دکې هوټلو کې سهار چای سهار چای خو پکې دا به ټول وخت خلاصي، سهار چای به وي، ماسپښین ډوډۍ، ماښام ډوډۍ، دا بار وخت خلاصي. بیا په څنګ کې مو هلته یو بل ځای جوړ کړی چې هلته به تنوري د ډوډۍ او دا د ګریل به ښکاره معلومیږي، نو که څوک راځي هغه ځای نه هم ډایرکټ شي اخیستلی او رستوران ته به هم جوړوي، او دی اشپزخانه ده د رستوران.
اول خو فکر یو سړی باید یو ویډیو ولري یو فکر ولري او د هغې سره یو زحمت ولري او دریم دا دی چې باید صداقت په کار کې موجود وي هغه کارونه چې صادق پاک خلک یي صادق خلک یي په بزنسونو کې همیشه کامیاب خلک دي زما په شخصي نظر باندې نو دا په څنګ کې مګر په څنګ کې زحمت ویستل د کار کولو لپاره ډېر اړین دي سړی باید صحیح پشتي کاري هیڅ کار په اسانۍ نه کوي هر کار چې دی زحمت غواړي شروع د کار مشکله ده یعنې سړی همیشه زړه نه کوي که نه د شخصي کارونو مشکل اول دا چې د اولنی اقدام چې ته خپله شخصي کار شروع کوې دا مشکل وي لږ خو د دې نه باید څوک ویره ونه لري که نه باید سړی داخل شي ورته خو سړی باید شروع کې ډار ونه لري د کار کولو نه باید جرأت ولري موږ چې څه وخت رالو آلمان ته موږ په 1980 کې راغلي وو خو صحیح بزنس چې وو موږ رکوټې د 2 اتیا نه تقریبا شروع کړو خو 90 کالونو کې زموږ بزنس بیا په غټه دغه کې وو خو په دې کې موږ سره ډېر افغانانو سره کار کولو ځوانانو به موږ سره کار کولو بیا به هغه ځوانانو چې بیا کار کولو بیا موږ تشویقولو په څنګ کې مثلا د ابتدا شروع چې وه ډېر افغانان چې دلته اوس هم دي بزنسونه اوس کوي غټ غټ بزنسونه کوي هالنډ کې دلته شروع چې وه زیاتره زموږ د افغانانو زموږ په د مارکیټ نه ډېره زیاته وه چې دا مارکیټ داسې یو شروع وه چې دې چون کمه سرمایه غوښتله لږ کار یې غوښتلو نو هر څوک به موږ ډېر تشویقول چې تاسو لاړ شئ کوشش وکړئ ډیزاین یې شروع کړئ نو دې نه به شروع شو بیا بله ورځ دکان ونیولو د دکان پسې به بیا وروسته امپورټران شولو اوس خدای پاک ډېر لوی بزنسونه کوي خو زیاتره شروع د دې وړو دغونه شي حاجي صاحب لکه څنګه چې تاسو سره خبرو کې ویلې اوس یې عملا ګورو دلته دا کار تاسو پیل کړی ده مثلا نور خلکو ته اجتماعي له نظره څومره خلک تشویق کړي او کار یې پیل کړی ده انجینر صاحب د حاجي صاحب سره په دې مسایل غږېدلي یو نو تاسو ماشاءالله ډېر ښه کار شروع کړی ده په دې باره کې معلومات راکړئ چې له څه وخت هم کار پیل کړی د کار نتیجه څنګه ده بس 2014 نه مې د موبایل اکسسري کار شروع کړی دی 2015 نه مې خپل کاروبار د مشرانو تشویقونه چې ما درس مې دلته ویلی دی خو بیا دې وایي چې خپل کاروبار یو کافي تجربه لرله په هم د فروشیانو کې و د موبایل اکسسري په دغه کې مې د مشرانو تشویق ولو بیا 2014 نه مې عملا کار شروع کړو چین ته ولاړم نو اوس 90% خپل کاروبار د چین نه کوم نو دلته بیا وړو دکاندارانو نور دغه ته آنلاین هینډلرانو ته ورکوي صحیح ده زموږ موخه زیاتره په دې وه چې حاجي صاحب خو کاروبار هم ولیده نامې خو دا ډېر کارونه دي یو دا و چې افغانان آزاد کار کسب ته تشویق کړي ویهڅوي یو نمونه یې تاسې یئ څه رقم حاجي صاحب لارښوونې وکړې حاجي صاحب شروع کې د څه ورته ویلې مثلا که یو کار څوک شروع کړي ملخص تاسو مخکې مو ویلی که نه د کار کولو دپاره یا شخصي کار یا زرشتنډ شي ورته دلته وایي دې کار دپاره دا دی چې زحمت باید یعنې زحمت کشي که نه چې زحمت ونه باسي یو شی هم مخکې نه ځي نور خلکو ته کارونه دي مثلا ژوند پې کېږي خو شخصي کارونه چې دي عاید ډېر مننه نو په دې لحاظ باندې خدای فضل دی هغه ځوانان چې تکړه دي عبدالولي چې دی په خپل کار کې ډېر ښه ماهر دی ډېر ښه کوالټي شیان جوړوي خلکو سره په صداقت دغه کوي نو ورځ ورځ بزنس خدای فضل دی ښه دی مننه ارتباط ورکړو د حاجي صاحب خبرې تاثیرات یې څنګه په شروع د کار کې څنګه د کار پیل کړ معمولا خو شروع همیشه سخته وي او دغه وي خو ډېر کم دغه نه مې شروع وکړل اول وختونو کې حاجي صاحب سره همالته نږدې مې یو وړوکی ګودام لرو دوکانو به ګرځېدلم خپل مال به مې ورته معرفي کړو بیا مې دا ځای 2019 کې ونیو نو شکر دی کاروبار ښه دی او
ډېری افغانان دي چې همدې کار ته همداسې لکه موږ چې مشران تشویق کړي موږ هغې ورتشویقوو چې خپل کاروبار وکړي او داسې یو کار دی پیل کړی چې موبایل مثلا هر څوک ضرورت لري هم واقعیت دی همداسې مشکل کار هم دی خو عمده کې بیا پرچون کې بهترین بزنس دی یعنې نن سبا ټول بزنسونه خره یوازینی بزنس د موبایل سامانونه دي موبایل دوکانونه دي موبایل شاپونه دي چې ښه چلیږي او ډېری افغانان په دې کې مصروف دي شکر ځای دی په ټوله اروپا کې آلمان کې ډېر بیرته تا تاثیرات په نورو ځوانان یا نور هر څوک چې د کار عام لري یا یې پیلوي هغو ته دې بیا څومره مرسته رسېدلې سره هم د لارښوونه ورته کړې ده زموږ چې څومره وس شوی دی لارښوونه د مالونو په اخیستلو کې چې کم مال نه شروع کړي کم مال واخلي مالګې توجه چې کم خخ مالونه خرڅ کړي او چا اقتصادي مشکلات وي پور مته مال ورکړی زه چې خرڅ کړو بیا یې پیسې راوړې یعنې هر څه امکانات چې زموږ دغه افغانستان کې اوګرایي ورته علامه اوګرایي سیستم شته اوګرایي سیستم خو نه دی خو اوګرایي نه پوهېږم هغې خو فکر چا خو به پیسې کوم وخت نه وړي نه خیر هغه خو پکې راځي خو زموږ هدف دا وي چې ځوانان خپل خپل ودرېږي او هر افغان چې دلته راځي د بل چا کار کوي خپل کار وکړي بیا اوس هغې اوس نور افغانان همداسې یو بل ته لاس ورکوي او مرسته ورسره کوي وطن کې ښه زموږ دغه هیله ده الله أكبر الله أكبر دا جمعې ورځ د دلته دا د کولن په مرکز کې دی ډېر زیات مسلمانان دلته راځي جمعې مانځه دپاره او مشهور جومات دی ډېر تعداد خلک ورته راځي نو دا د یوازې نه چې هغه ټورست چې مسلمان دی که دغه دی چې په کولن شاوخوا کې او جمعې منځونه یې زیاتره دلته راځي دلته منځونه کوي بیا به داخل نه هم تاسو دې ساختمان او دا موډرن سیستمونو چې جوړ شوی دی نږدې نه به وګورو حاجي صاحب دغه خپله جومات په اړه یعنې په ټول آلمان کې ډېر مشهوره جومات ده او موضوع د اذان څه ته اجازه ورکړل شوې ده د چا لخوا نه د ترکانو مرکز دی ویلې کوم مرکز جوړ شوی ده او دوی دلیل دا چې آلمان کې څنګه دوی ته اجازه یې ورکړې او دا رقم ستر جومات جوړ شوی دا جومات د ډیټیپ فعال یا ټولنې جوړ کړی دی چې ترکان دي ترکیې دولت پشتیباني ورسره ده دا د ډیټیپ دا ټولنه چې ده دا ډېر زیات په زرهاو جوماتونه په آلمان کې جوړ کړي دي جوړوي همداسې پسې روان دي او دا یې خاص یو اسلامي مرکز جوړ کړی دا خو د یو موډرن ارشیټکټور دی یا دغه دی دا خوا چې ده چې دې سره هغه سره پورې شوی دی دې ټول کلتوري شیان دلته دی مثلا د ماشومانو د مکتبونو مسلې د خپل ژبې د کورسونو د ترکي ژبې دغه بل اسلامي درس ته ورکولو مرکزونه دلته دي په آخر د هفته کې یا په رخصتیو کې ماشومان راځي د ښځو لپاره جدا ځای نه دي د هغه خلک چې زاړه دي مثلا د تقاوتین د هغو دپاره د ملاقات یا کېناستلو جدا ځای نه دي چې دوی راځي سره کښېني دا خو پردي ملکونه یې ځای نه نشته دی چې دوی ته دغه نه یې خطرتون نه یې هغه راځي دلته کښېني دا پرتله کړو په افغانستان کې زموږ هېواد هم ډېر ستر تاریخ لري خو په دغه توپیر کې د ترکانو د افغانانو وګورو موږ کوم شی نه لرو چې دوی لري مثلا تاسې ویلې دوی فرهنګي لحاظه د کلتوري لحاظه موږ افغانان متاسفانه په دې ساحه کې ډېر ضعیفه دي ډېر زیات دونه فعالل چې دی وکوي افغانان لږ ضعیفه دي په هغې خو په هر څه زموږ ښارونو ښار کې د افغانانو جوماتونه شته واړه جوماتونه دي غټ نه دي خو لکه څونه چې ترکان اعظمي استفاده د جوماتونو نه کوي زه بیا وایم چې یوازې یعنې یو دلیل یې منځلاریتوب میانه روي دی دوی زیاته زړه یې لري چې کومکونه کوي دی یو سیستم لري یو دا چې ترکان خپله صدقه او په جومات په جوړولو کې دا ډېره زیاته ده که یعنې داسې کېږي یو منطقه کې د یو جومات جوړوي هغه خلک چې هلته راځي د یو میاشت معاش زیاتره
پکې ورکوي که نه یو مثلا داسې کورنۍ دي چې هلته نږدې ورسره اوسېږي هغه چې اقتصادي وضع ښه 10,000 20,000 10,000 روپۍ دغه حکومت کوي هغې کې وراشي. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخل صاحب دا ایونټ حاله دا ایونټ پلاش ورته وایي که نه په دې کې چې موږ ودونه او خوړې او کلتوري ورځې او دا شیان پکې کوو. موږ دوه حالې لرو، یوه وړه حاله ده او یوه غټه حاله ده. دا نو موږ تر 150 نفرو پورې په هغې 180 پورې هغلته محفل دغه جوړو محفل جوړو بیا چې 200 نه زیات چې 200 نه بیا دلته دغه جوړو. دا څومره ظرفیت لري؟ دا تر 600 نفرو پورې ظرفیت 650 پورې ماشومان. حاجي صاحب یو د ترکانو په رواج باندې یعنی هر ملک ځان ته بېلابېل کلتور او فرهنګ لري او رواجونه لري. د ترکانو ما اورېدلي چې په ودو کې دوی څوک چې واده ته راځي بیا د هماغه محفل والی زوم کورنۍ ته هر څوک پیسې ورکوي 50 یورو 100 یورو 200 یورو. په دې باره کې معلومات ترکان په دې کې بهترین کلتور لري که نه زموږ افغانان دا کم کوي. ترکان چې دي چې راشي د هر مېلمه چې راغلی دی حد اقل 50 یورو ورکوي. خپل فامیل خلک ډېرې پیسې ورته کوي. همیشه دې ورته دونه روپۍ راټولېږي چې دا کوم مصارف چې د سالونې او ډوړې دا خو ټول پکې وځي. طلا ورکوي ډېره زیاته، پیسې ورکوي، حتی دغه هلک او جنۍ تقریبا یو لوی کومک ورسره کېږي، یعنې په پښو ودرېږي. یعنې نن محفل که 300 نفره یي او 400 نفر یې یعنې 50-50 یورو کم تر کمه ورته ټولېږي. دا ورته ټولېږي. بیا برخلاف افغانان چې دي ډېر دغه نه کوي، دا شی کم کوي. اوس فامیل ورکوي مګر نور خلک داسې چې مېلمه راشي ډوډۍ وخوري بیا ځي. ما دا ډېر ښه کلتور زه همیشه وایم افغانانو ته دا کومک باید وکړي. سړی 50 روپۍ خو سړي څه نه کېږي. بله سلام. ډېرو درنو لیدونکو موږ د حاجي صاحب د کار او کسب برخه په دې برخه ته نتیجې را رسېدلي یو. هغه برخه خو به تاسې ولیدله. اوس راځو د حاجي صاحب کوم شخصي ژوند څه لري. حاجي صاحب ډېره مننه. په لومړي سر کې که کورنۍ او معرفت وکړئ
مدقق صاحب ډېره مننه چې تاسو راغلئ، تاسو ستړي مه شئ او ستاسو همکارانو ته ډېره زیاته مننه چې زموږ کور ته راغلئ. نو دا مې پلار دی حاجي فضل الرحمن، موږ کونړ قومي مشر دی، په دولتي تطوع کې هم کار کړی دی، د افغانستان په راډیو تلویزیون د افغاني راډیو برخه کې هم کار کړی دی، مسلک له لحاظه ژورنالیست او ډېر عمر کار په قومي مشرتوب کې تېر کړی دی. او سید اغا ماما دی، دا مې ماما دی، او بل همزولی ماما مې دی. او نو بس موږ سره همدلته اوسېږو، د اول نه سره یو ځای وو، یوازې دلته نه وو، په مکتب کې هم یو ځای وو، په ټول ژوند کې سره یو ځای وو. او دا ډاکټر شیرولي دی، دا مې منځمې ورور دی، ډاکټر دی، مسلک لحاظه جراح دی، متخصص دی. دلته ورته وبارس وایي، افغانستان کې ورته سرطبیب وایي، په خپله شبخانه کې سرطبیب دی. نو بل ورور مې هم دی، هغه عبدالولي نومې دی، هغه بزنس کوي، تجارت کې. بیا د هغې نه بل کشری دی، هغه هم ډاکټر دی، هغه داخلي ډاکټر دی، متخصص داخلي دی او د زړه متخصص دی. نو دواړه دلته شبخانو کې کار کوي. ژوند دلته په ما چې ستاسو د کورنۍ دغه حالات چې ولیدل، یعنې دلته اولین شرط باید درس ویلي، پوهنتون ویلي، نور څه شرایط لري؟ باید هغه بازار کار څوک کوي؟ د تاسې کورنۍ په خوښه یي که هر څوک خپله کوی؟ 2000 دونونه فاکولتۍ نه خلاص شوي دي، ځینې 4 بچو هم فاکولتۍ ویلې دي. یوه لومړی کشرۍ د هغه اوس دغه کې ده، 9م صنف کې ده. کومې رشتې یې؟ مشر زوی خو مې اقتصاد ویلی ده، مشر لور مې اقتصاد ویلی دی، او بیا دویم زوی چې مې د هغه IT وایي، اوس دغه یې کړی دی، غواړي ماسټري هم وکړي، خو اوس جنوبي امریکې ته تللی دی، هلته دغه کوي، د عملي کارونه غواړي، چې په IT کې ډېر ښه پوهېږي، غواړي چې یو کوم شی جوړ کړي. نو عین وخت کې کار هم کوي او عین وخت کې غواړي وم ګرځي که نه، د هغه نه د بیچلر نه چې خلاص شوی دی تللی. او بله لور هم چې په ماسټرۍ باندې کار کوي، ماسټري وایي، هغه منیجمنټ او اداره یې ویلې ده، بیچلر پکې کړې ده، اوس ماسټري کوي. ورورونه مې دي، ډاکټر شیرولي مشر زوی چې د هغه ماسټري لري په اقتصاد کې، په یو کمپنۍ سره په ډېر جګ دغه کې کار کوي. وراره چې مې د لورې د مشره، هغې ماسټري کړې ده، هغه معلمه ده. بل وراره چې مې دی، هغه هم اوس ډپلوم کوي، خلاصېږي، بیچلر کوي. نور ورونه مې دي، هغې هم ټول، یعنې خدای پله زموږ په کورنۍ کې شکر دی، د ماما به زامن او خپل ورونه ورونه دغه چې دي ټول خدای فضل دی، یعنې 9.9% ټولو فاکولتۍ وایي، او د ټول زموږ د مشرانو ټولو دغه دی، زموږ د چې یعنې زموږ په کورنۍ کې درته څه ووایم، که سړی فاکولته ونه وایي او هلک او جنۍ فاکولته ونه وایي، نو بس ژوند یې سخت وي. دا اولین شرط دا ده، بیا به آزاد ژوند شي. بیا آزاد ژوند شي. شکر دی ټول خدای فضل دی، موږ د خپلو اولادونو نه خوشحال یو. حاجي صاحب، یو موضوع چې موږ خو دغه نوي کډوالو سره راغلي په افغانستان کې، مثلا د اروپا په اړه، د امریکا، کانادا یا نور بېلابېل هېوادونه، کډوالي ده، خو له دې سره طبعا د ډېرو ملکو خلک نورو ملکو ته ځي، ژوند کوي، راځي، خپل هېواد ته راځي. دغه کوم ذهنیت چې په افغانستان کې ده، چې په بهر کې ژوند کول ځینې وایي چې ډېر سخت ده، مثلا دلته له ژبې زده کول یو مشکل شروع کي، بیا به د موټر لیسنس اخلي، یا دغه کلتوري مسایلو دا مسایل. ژوند کول اسانه ده، سخته ده؟ ژوند خو یو مسله یې که نه، یو مهاجر راغلی و میدان کې کته شو، هغې د فکر کړی و هلته چې په المان کې، اروپا کې یا بیرون کې ټول ځوړندې روپۍ دي که نه، نو هغې فکر کړی و چې دلته خو په سړک پرتي او دغه یو، نو هغه وایي چې میدان نه راوتلی و چې ګوري یو شلګون پروت دی که نه، د ایورو. بیا هغې ویل چې یاره نن خو ستړی یم، بیا وروسته راټولوم، نن ضرورت نشته دی که نه. نو چې بیا وروسته هر څه ګوري چې ډېر مشکل دی، یعنې واقعیت دی په پردیو ملکونو کې دلته اول چې دا راشي مهاجران، اول په ژبه نه پوهېږي، اول خو دا د قبولۍ مسایل چې دا قبول شي، قبول نه شي، مشکلات یې په دغو صحیح نه پوهېږي، څه ووایي څه ونه وایي.
نو هغې پسې وروسته بیا چې ښه چانس راوړي او قبول شو بیا ژبه باید یاده کړي د ژبې نه وروسته بیا باید کار پیدا کړي که نه همداسې یو مرحلې دي چې اسانې نه دي دا وخت غواړي او مثلا ځینې خپلوان هم د هغې وداسې کړي بېچارګان چې راورسېدو هره پسې تلیفون نه کوي چا له موږ ته پیسې راولګېد حال دا دی چې دلته دا شی نه ساده نه دي په ونو کې نه دي ځوړندې نو په دې لحاظ باندې بیا وروسته د هغې نه چې څوک ژبه یاده کړي نو دلته د کار دغه ډېر ځوانانو دپاره خو دا امکانات شته دی چې هغه یو مسلک اول یاد کړي که نه چې یو مسلک یاد کړي نو په آینده کې بیا ډېر چانس چې هغه ښه عاید ولري ښه پیسې پیدا کړي نو دویمه مسله لکه همیشه چې ویو هر کار په زحمت کې اثر را بسو له مشر حاجي صاحب نه به څه پوښتنې وکړو ستاسو په باره کې حاجي صاحب لږ به دې څنګ ته کښېنم ډېر له تاسو سره به د ژوند ډېر خاطرات دي له تاسو نه پیل کړو زما همیشه ډېره مینه خپل قوم سره ډېره زیاته وه او دا وظیفه نو چون دولت وطن مو سړی باید وطن دپاره که لږ څه یا چې که ډېر کار وکړي ولو یو پیداګري خو باید وکړي ځکه د وطن په خاطر نو اول چې ما خپله عسکرۍ دوره تېره کړه زه په راډیو کې مقرر شوم 14 کاله په راډیو اخیسته کې مو بیا بس دغه ورسان راغلل او جنجال سره زیات کله چې ورسان رال بیا نو مجبور په کله په چې لاړم خپله د مجاهدینو سره د ورسانو په مقابل کې 4-5 کاله وجنګېدل کله چې ورسان بېرته لاړ وروسته د هغې نه مې وظیفه اخرنی اعتقاد 15 کاله ماموریت مې کړی اخرنی اعتقاد ما په شورای وزیرانو کې اخیستی دا شاید ټولو ته معلومه چې ما ځان له د خپلې کورنۍ فامیل دپاره ما د خپل ټول افغانانو دپاره دا خدمت په غاړه اخیستی زه چې کله آلمان ته راغلم نو ما درته یو خپل کلتور ساتلی دویم خپل اسلام ساتلی او دا د ټول افغانانو دپاره نه ځان له د خپل کور دپاره حاجي صاحب شیر علي خان نه شیر علي خان خو داسې زما اولنی زوی دا نور کشران خو راسره دی بیا نو په مسافرت کې هم درته راغلم ډېر پسې زه ولیدو 3-4 وارې غیر دین هم جرمني ته راغلی د ده د لیدو په خاطر باندې خو زه په وطن کې هم چې ما سره ډېر زیات زحمتونه ایستلي وو کار به یې راسره کوو سر په څنګ کې لکه د یو ورور غوندې سم یو ورور غوندې زوی مې و او بیا نو دغه شرایط ډېر سخت رال نو بیا غلام پاچا باندې شو دا هم ډېر ګران و هغه خارج دیده سړی و هغه د خدای ساتي بیا هغه راغی دا وسیله زموږ د راتګ او د افغانان ټول دلته چې د کورن کې دغه 1.5 کورنۍ دی که په آیلنډ کې دا ټول د دې دواړو په برکت باندې چې ځکه دی دلته هغه د جرمني کې پاتې شو او دا یو وسیله شو راهنما وه ژبې ورسره زده کولې منډې ورسره والې دفتر له وساته زه او شیر علي خان خو دا زما نه به 8 میاشتې داسې کشري نو موږ سره داسې ژوند کړی دی چې بیخي یو ځای به وو موږ دا خبره زموږ په منځ کې کوم دغه نه دی راغلی چې یو زړه بداوالی بیخي تر اوسه پورې نه دی راغلی نو ښه خاطره دا وه چې دا بس دواړه سره انډیوالان هم وو خورې و ماما هم وو نو بیا د هغه ځای نه زه بیا ننګرهار درمعلمین ته کامیاب شوم او دا پولیتخنیک ته بعد د هغې نه کوم وخت چې روسان رال دا غلام زما مشر ورور دی هغې دی مخکې راووتلو 4 میاشتې وروسته پسې زه آلمان ته رالم نو خاص خواصونه دا دي چې ډېر شرط یو کار چې ونیو هغه باید وکړي د هغې نه بیرته نه دغه کړي هر شی چې د هدف وټاکه هغه هدف ته باید ځان ورسوي درنو دوستانو تر دې ځایه مو د حاجي صاحب په اړه بېلابېل خاطراتو د هغه په ژوند په اړه خبرې واورېدې نو حاجي صاحب ته چا له افغانستانه انار راوړي انار هم د قندهار نو انار به هم ځان سره واخلم اوس ورځو ډاکټر صاحب شیرولي خان چې ډاکټر صاحب په آلمان کې په یو ستر روغتون کې د طب ډاکټر ده نو صاحب خو زما خو ورور دی کیدای شي هغه ورورولۍ مینه یو څه تاثیر ولري پر واقعا یو ښه ورور دی یو باهمته باحوصله د دې یو زموږ د ماما غلام پاچا چې اوس دوبۍ کې اوسېږي کشر ماما صاحب هغه وم نو دوی برکت و چې دغه نوی د ټولو کورنۍ ته زموږ ډېرو لورو خپلوانو ته دلته په کولون کې د افغانانو ته یو خواند راتګ امکانات برابرېدل د کار امکانات برابرېدل د زده کړو امکاناتو برابرېدل راهنمایي ته کېدې نو بیا خصوصا زموږ شخصي زموږ کور ژوند کې زموږ د ټولو ورونو زه منظومه یم د ورونو
نو زموږ په روزنه کې زموږ په زده کړو کې نه د دې تشویق که نه وی د دوی هغه راهنمایګانې که نه وی کېدای شي موږ هېڅ شی نه وی. ډاکټر صاحب په اطاق کې ډېرې ښه منظرې لرو، ډېر ښایسته ګلان لرو او ډېره ښه سلیقه ده، خو یو شی چې زما نظر دا اوس تاسو خبره هم په همدې وکړه چې درس، تعلیم، تحصیل په خاص توګه چې اوس په افغانستان کې خصوصا د نجونو لپاره د درس زمینه نه مساعده. کتابونه دا بېلابېل دغه دي. نو یو دغه چې دی موږ دلته د 25 کاله په دې خوا باندې یو فرهنګي ټولنه هم لرو. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ده. دغه ټولنه کې زه د همغه پیل نه موږ ټول پکې غړي یاستو، خو د کار د ډلې غړی یم. موږ نو د کتابونو برخه کې موږ ډېر کار کوو او دا هم تقریبا نمایي د دغه کتابونه دي چې دغه فرهنګي ټولنې د خوا نه چاپ شوي دي، امکاناتو برابر شوي دي. بیرته به افغانستان ته هم لېږلي ده که هلته چاپ شوي؟ دلته چاپ شوي دي، بیا دلته چې راځي بیا خو نمایي نه ډېر داسې دي چې هر کور کې باید یو کتابخانه موجود وي. دا باید کلتور شي، دا باید فرهنګ شي چې یو هر کور کې یو کتابخانه موجود. د راتلونکي نسلونه ځوانان چې په کور کې راغټېږي چې کور کې کتابخانه ودرېږي، د کتاب سلیقه پیدا کېږي. سپرلی هلک خو راشه ستا یادونه رانه هېر شول، زخمونه مې ډېر ولیدل ګلونه رانه هېر شول، او د حسن د ګلونو سترګې ډکې دي له اوښکو، د عشق د بلبلانو اوازونه رانه هېر شول، او د ژوبل زړه په وینو کې مې تږې ارمان لامبي، د ژوبل زړه په وینو کې مې تږې ارمان لامبي، ساقي نه پېژنمه ډک جامونه رانه هېر شول. واه ډېره مننه. که د یو ورځې لپاره د افغانستان حاکم یې یا د افغانستان ټول چارواګي تا په لاس کې یو ډېر خاص شی دی چې په فکر کې په هغه ورځ به کوم حکم ورکړې چې هغه خلک عملي کړي؟ اول خو فکر نه کوم زه د چارواکی شم او دغه کې مې هم نشته، خو په هر صورت باندې کله چې افغانستان ته لاړ شم چې دا کومې اوبه چې روانې په افغانستان کې د هر سیند دي، دا د پنجشیر د سیند اوبه را روانې، کونړ د سیند نه چې زه د کونړ یم او یا د کونړ سیند یادوم یا دغه دي، خو واقعا ضروري مې چې دغونه تعداد اوبه یا 200 غټ سیندونه روان دي، موږ ته هېڅ استفاده نه کوو. په کارونو کې به مې اول کار دی چې د افغانستان د اوبه اولنی فرمان چې ته وکړه دا به وي چې باید د افغانستان اوبه معیار شي، یعنې ګټه ترې واخیستلی شي. ډېره مننه ایسه. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو رالې دونه تکلیف مو وویستلو او ستاسو کوم ټیم چې دی واقعا ډېر پویه، زه ډېر خوشحاله په دې یم چې څونه باسیده ده او څونه تکړه خلک موږ لرو، مسلکي خلک لرو. دا تاسو چې دغه جوړ کړه واقعا زما دپاره یو ډېر غټ ده. دا باسیده ده چې تاسو یې وایي خدای دې نور تاسو په کارونو کې برکت کړي. تاسو ډېره زیاته مننه کوم. سلامت. خدای دې چې دې خپرونې چې دا تاسو تکلیف ویستلو نه مهرباني زموږ وطنداران ته یو څه یو مثبت نتیجه ګیري یو څه فایده ترې واخیسته. ډېره مننه صاحب، سلامت اوسې. ډېره مننه، سلامت. درنو دوستانو، همدا پوښتنه له تاسو نه هم لرم، یعنې که تاسو د افغانستان یوه ورځ د یوې ورځې لپاره حاکمیت ستاسو په لاس کې یا کوم حکم به کوم فرمان به ورکوئ چې هغه د هېوادوالو لپاره ګټه وکړي او هغه عملي شي؟ تاسو کولی شئ چې په دې اړه موږ ته خپل نظریات راولېږئ. له تاسو نه ډېره مننه کوم. خدای وکړي چې خپرونه مو خوښه شوې وي. سلامت اوسئ.